د قیامت ورځې ارمانونه او افسوسونه. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. ای پیغمبر دا خلق ویرو د حسرت ورځې نه اذ قضی الامر کله چې فیصلې کیږي. حسرت په عربی کې افسوس ته وایي، ندامت ته وایي، په یو شي پسې ارمان کولو ته وایي. دغه ورځ ټوله د حسرتونو ورځ ده او هغه ورځ د ارمانونو د ندامت ورځ ده. او حسرت نه د حسرات ورځ ده، د ارمان نه د ارمانونو، او د افسوس نه د افسوسونو. او ټول افسوسونه او ارمانونه او ندامت دا به ټول د دې د لاسه وي چې د انسان چې کومه کوتاهي کړې ده په دنیا کې د رب العالمین په باره کې ټول هر څه به دې خوږشا کړي، ټول دې باره کې بل څه باره کې خو به نه کړي. نو بیا د ارمانونو او افسوسونه ټول په دغه یو موضوع کې چې ولې ما کوتاهي کړې ده د رب العالمین په باره کې، ولې ما کوتاهي کړې ده د رب العالمین د دین په باره کې، ولې ما کوتاهي کړې ده په نیک اعمالو کې. دغه د حسرت ورځ ده، د جړاګانو ورځ ده او د چغو ورځ ده د غافلانو خلکو لپاره. الله سبحانه وتعالی وی یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. الله کله چې مجرمان د جهنم ویني نو ارمان وکړي چې موږ د خپل ځامن ورکو خو دې جهنم نه بچ شو. وصاحبته واخيه رخزم ورکوم د رورم ورکوم د هر څه پرې ده. وفصيلته التي تؤويه خپل قوم ټول قربانو دام پرې ده. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه په دې ځمکه چې څوک دي ټول قربانو واهو قبليږي نه. او په دې خبره ته قسم خورم والله بالله ثم تالله علم اليقين سره د عين اليقين سره به د هر څه په خپل سترګو وینو. د قیامت په ورځ به درې چغې اورېدل کېږي، درې زه په زه یا ویلتا یا حسرتا یا لیتنی، یا ویلتا یا حسرتا یا لیتنی. ارمان چې مې نوې کړی طبعی دي زما لپاره ما ولي کوله، افسوس چې ما نوې کړی، ارمان چې ما کړی وې طبعی دي زما لپاره چې ما کړی وې، ټول به دغه اواز اوري تاسو. یا حسرتا یا ویلتا یا لیتنی. او قرآن کې الله زی په ذکر کړی دا هغه ورځ د راتلو نه مخکې چې انسان پکې د چغې ووایي نو پکار ده چې ته هغه هر څه وکړي چې بیا پسې وروسته ارمان کړي. نو بیا چې کله تاسو هر څه وکړو نو ارمان ته به دې ضرورت رانه شي، افسوس ته به دې ضرورت رانه شي. او په هغه ورځ ارمانونه او افسوسونه فایده هم نه ورکوي. که فایده ورکوله به خو فایده نه ورکوي. په دې لږ وخت کې بیان کې چې کوم وخت پاتې دی په دې کې به زه تاسو د ځان سره بوزم د دنیا نه آخرت ته. نو زه دا غواړم تاسو نه چې د لږ ساعت دپاره به د خپل بچي دنیا سوچ فکر مخې ته سدي شاته سي دا ټول پرېږدئ او داسې سوچ کوه چې بالکل ته قیامت په خپلو سترګو باندې وینې. حسرتونه او ندامتونه شروع کېږي د انسان د مرګ نه، هله پرې چې آخرت منځ ته ورشي. نه آخرت چې شروع کېږي افسوسونه شروع شي. او آخرت شروع کېږي په څه باندې؟ په مرګ باندې. په مرګ باندې آخرت شروع کېږي. نو بیا اولنې افسوس او ندامت او حسرت واوره. حتى اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي مرګ چې راشي دا مجرمان او دا ظالمان او دا جهنميان دوی سوي د دې ځنه دوی ارمانونه شروع شو. قال رب ارجعون یا الله موږ بیا واپس کی دنیا ته، موږ نه سام اخله. ولي لعلي اعمل صالحا فيما تركت چې زه نیک اعمال وکم. او په دغه ټینګ کې به دې سوچ کې ځان لپاره سره نیک عمل وکم. رب العالمین وتسوي کله هیڅ چرته نشي کېدی، دې نه دی چې نشي کېدی، هیڅ چرته نشي کېدی. انها كلمه هو قائلها لو دغه خبر ده کوي دې خبر غوډي کوي خبر غسنه کی. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ودا قیامت تراتلو پوری د دوی پر پاسېدو پر الله دې د برزخ ژوند دې نشرات له په چرته دا یو افسوس دی چې انسان کله ساغسته کی
نو دغه ټیم کې دا وی لعل يعمل صالحا الا ما واپس که بدویم پیر چې نیک عمل وکم الله ولا کې دی نشي. د جهنميانو یو حسرت چې کله غوي جهنم په خپل سترګو ویني، الله اکبر، هغه بل څنګه حال چې کله جهنم راوړي شي او دوی د جهنم ویني او هغه ته وسو زنجیرونه او یا زر زنجیرونه او هر یو زنجیر د یا زر ملائکه پرس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د جهنم په خړم پاک دی یو ول بخوري. الله وی یو حسرت را نقل کوي او افسوس را نقل کوي. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الله یا پیغمبر او قیامت پر ورځ د مجرمان ما سره ولاړی خوا کې فیصله به وشي جهنم به راوستي شي نو دوی به د سرونه ټیټ نیولي ولاړ وي د شرم نه د خفګان نه د یری نه سرونه به ټیټي او مطالبه به کوي او افسوسونه به کوي او ارمانونه به کوي. سبوي ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا. اے الله وي منګه ارس ولي منګه واوريدو یا الله منګه واپس کا منګ دنیا ته واپس ولې ته کې جهنم ولي دغه غړمبای ووريده دغه سخ حالات ولي. ربنا ابصرنا یا الله منګ وليدو په دنیا کې غوډي سنلي دنیا کې ته حق نه کاریدو وسمعنا منګه ووريده دنیا کې تا کله ووريده وستي ووريده کنه جهنم دی ولي زګري ووريده جهنم دی ولي زګري وای چې ما وليدو فرجعنا منګه واپس خولي سكوي جواب بسلرشي نعمل صالحا إنا موقنون. من بنيك عمل شروع كيا لازم يقين وجدير مزبوط شو وزم يقين سشو يقين مزبوط هذا بدل زي فايدنا وركي رب العالمين بقول الجواب وركي قدسي الجواب چې د دوی د زړه صحاري تاسو اندازه ولګوي. الله بوتوي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. بس زيد عذاب سكيد جهنم راولې ولي الله ولي بدوي دي جهنم تجي بما نسيتم لقاء يومكم هذا تاسو دور زیره کړو ان نسيناكم مم تاسو یې کړی ځکه چې تاسو ته نصيحت کوم د زړه نه چې الله ګوره هر ټیم یاد ساتي د شنو چې ګوره تاسو بریدي په آخرت کې او چې په آخرت کې رب العالمین پرې خو دی وغیر کړي نبی استا هر سلام تو برباد شي چې بل هیڅ څوک دې نشي چې د جهنم نه بچ کی سوای رب العالمین. الله سوي وهم يصطرخون فيها. الله دوی په جهنم کې چغي وي جهنم کې بدن چغي وي سچغي وي ربنا اخرجنا نعمل صالحا. الا موږ واپس کې چې موږ نیک عمل وکړو. الله ولڅخه استجواب ورکړي سبحان الله. او زار شم د الله دې خبرونه دې خو کتابنا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ولما تر دومره عمر نو در کړي چې باغی کې څوک نصیحت اخلي او اغسته به او ته به کې نصیحت نه قبول کړي. شپېته کال استا عمرو تکافی نو سو په دې شپېته کال کې نصیحت نه خبري 50 کال استا عمر ولې 50 کال کې نصیحت نه خبري 10 کال استا عمر په 10 کال کې نصیحت نه خبري او یا 10 کال استا عمر په دې کې ورته نصیحت قبول کو وسوي چې ما دنیا ته واپس کا چې په شپېتو کال کې خبره هو نه منل هو سرمانونه کېته بیا به الله باخر کې دوی فذوقوا فما للظالمين من نصير. بس د عذاب سکی او د ظالمانو لپاره مرګره نشتی. دغه یو افسوس ته یو حسرت ته افسوسونه وکي چې هاي ارمان چې موږ په دنیا کې نیک عمل کړو اوس موږ د چغې نه ولا په جهنم کې دنه د هر څه چې ونی شي نه جهنم باندې چې کوم چوکیدار دی دغه نوم څه دی مالک. د دې مالک نه مخکې د مالک خو یو مشهور چوکیدار دی په جهنم باندې خداغه نه علاوه د جهنم نورم په ملائکه کې چوکیداران شته. نو دوی به د مالک نه مخکې د دې مشر نه مخکې د کشرانو ملائکه سره به خبره شروع کی. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. الله ویل جهنم د چوکیدارانو سره خبرې شروع کی. زموږ یو مطالبه ده تاسو پوره نه کړئ هغه دې څه مطالبه ده ادعوا
ربكم يخفف عنا يوما من العذاب خپل رب ته وایي چې زموږ نه یو ورځ کمه کړي بس او دې ته سوچ وکړئ والله لازم که دې خبرې ته سوچ وکړو چې دوی یو ورځ کمول غواړي نو مطلب چې عذاب ډېر زیات سخت ځکه چې د یو ورځ کمېدل دوی ته فایده ښکاري چې یو سړی همیشه لپاره جهنم ته لاړ شي په دې کې یو ورځ نه 50,000 کاله دې کم شي خو بیا هم په جهنم کې خو به وي که نه دې ځای کې دوی صرف دا مطالبه ده چې یو ورځ زموږ نه کمه کړي هغو به ورته څه وایي پیغمبران درغلي وو که نه وو درغلي قرآن دې سره وو که نه وو حدیثونه وو که نه وو دین واضح وو که نه وو قالوا بلا ولې نه دین خو ښه واضح هر څه موږ ته ښه صفا بیان شوي وو نو هغو به بیا جواب ورکړي فادعوا نو ځان له چې چغې وایي که نه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال او کافرانو ته د هغوی هغه دعاګانې او چغې وهل داسې پیدا نه ورکوي په دغه ټکو دوی د زړونو سهه ده د هغې نه بعد به خبره دوی د مالک سره شروع کړي او مالک د جهنم مشر چوکیدار ده د هغه سره به خبرې شروع کړي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دغه حال هم را نقل کړی ونادوا یا مالک نوم به وایي یا مالک هذا به چغې وایي ونادوا یا مالک اے مالکه سی چلے لیقضی علینا ربک خپل رب ته وایي چې موږ مړه کړي موږ ختم کړي زر کاله به دوی دغه خبره کوي مالک ته زر کاله چې خپل رب ته وایي چې موږ مړه کړي خپل رب ته وایي چې موږ مړه کړي نور هېڅ نه غواړي ګوره مرګ غواړي اندازه ولګي د عذاب به څومره سخي زر کاله بعد جواب راغی سړی زر کاله بعد جواب راغی جواب خو وښیي که نه جواب یې څنګه دی قال انکم ماکثون تاسو خو همیشه لپاره به دې کې یو ژوندي به یې دغه شه زر کاله بعد دا جواب راغی بیا به د هغې نه بعد دوی خبره شروع کړي د چا سره اوس د مالک سره خبره ونه شوه نو بیا څوک دی بیا رب العالمین دی چې الله ته به خبره وکړو نو الله وایي تلفح وجوههم النار دا اور به د دوی د مخونو ته رسي په دې منځ کې به دوی دا خبره الله ته وکړي ربنا اے ربا زمونږه غلبت علینا شقوتنا بدبختي را باندې غالبه شوې والله وكنا قوما ضالين او موږ یقینا ګمراهان وو په جهنم کې به ومني چې موږ څه موږ ګمراهان خانو څه غواړي تاسو خو دا وایي چې موږ ګمراهان وو بدبخت وو مطلب یې څه دی ربنا اخرجنا منها الله موږ د جهنم نه وباسه بیا موږ به دا اعمال نه کوو چې ته پرې خفه کېږي موږ به ستا په دې دین باندې مضبوط یو دینداري دا به موږ کې دا خبر به دوی رب العالمین ته وکړي دا ګوره د دوی اخرنی یو امید دی د ټولو نه سخت جواب به رب العالمین ورکوي الله څه وایي زه به ورته وایم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله ورته کوری شي به جهنم کې دا به الله جواب وي بس ورته نه دي ویلي چې غلی شي څه شي کوری شي لکه سپي ته چې سړی کوری شه قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ما سره خبرې نه کوئ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين زما په بندگانو کې یو ډله وه چې هغوی به ماته دا چغې والي چې الله موږ ایمان راوړی دی موږ وبخې فاتخذتموهم سخریا تاسو به هغو پورې خندل دا هغه دیکانو خلکو سره تاسو نه لګېده وکنتم منهم تضحکون بیا الله ورته څه وایي إني جزیتهم اليوم بما صبروا هغه بندگان چې تاسو پورې خاندلي دي الله یې ما غولم جزا ورکړې ده یا الله څه بدله دې ورکړې څه جزا دې ورکړې ده انهم هم الفائزون هغوی نن ګټلې ده الله وایي ګټه مې وله ورکړې ده نن په جنت کې ناسي تاسو به هغو پورې خاندل علما ته وایي چې ما د جهنم نه وباسي کورې شي الله ورته وایي بس د هغې نه بعد هر څه شو ختم شو بدید چې الله ونه منله نو بیا دې څه طاقت شته چې هغه به دوی د جهنم نه راوباسي دا د دوی بعض افسوسونه